دا ورو سوال کړی دی، ډېر اهم سوال دی، خصوصاً د نن سبا دا کم وخت چې دی او دا ورځې چې دي چې دې کې دا فتنه روانه ده د حدیثونو د انکار. وایي چې موږ ته خو دا پته دی چې د قرآن الله حفاظت کړی دی او دا قرآن کې الله ویلي، آیا د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو هم حفاظت شوی دی؟ ځکه چې وی تتاریانو چې کله حمله وکړه په عراق باندې او دوله عباسیه هغه وخت چې نو په هغه وخت کې ډېر کتابونه د حدیثونو چې دی سوځېدلي دي. نو آیا د حدیثونو حفاظت شوی دی؟ جواب، دا خبره چې تاتاریانو کله حمله وکړه ډېر کتابونه یې سېځلي دي، دا هم دغه خلکو شبهه ده کوم چې د حدیثونو نه منکر دي. وایي داسې خو ډېر کتابونه سوځېدلي دي. په دې مسله تاسو په کوم او په غور سره به یې واورئ. الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی او په دې قرآن نازل کړی دی او د قرآن حفاظت ذمواري الله خپل اخیستی دی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ښه د پیغمبر یې څه را لېږلی د قرآن د وضاحت دپاره. نو د پیغمبر خبرم د قرآن خواوشا کې تاویږي را تاویږي. نو چې د قرآن الله حفاظت کوي د وضاحت به حفاظت نه کوي؟ د وضاحت به هم حفاظت کوي ګره. الله وی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، موږ تا ته دا وحی درلېږلې ده چې ته خلکو ته واضحه کړې ما نزل الیهم هغه څه چې دوی ته نازل شوي دي. نو رسول صلی الله علیه وسلم راولګېدو موږ ته دا قرآن واضحه بیان کړو او د دین یو مسله موږ ته بیان کړه. نو هر کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرې د قرآن وضاحتو، نو الله خو د قرآن حفاظت کړی دی. نو ورسره د قرآن د وضاحت هم الله حفاظت کړی دی، ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه دا هم وحی ده. د دین په باره کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي دا څه دي؟ وحی ده. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. الله وی دې د ځان نه خبرې نه کوي بلکې ده ته وحی کېږي. نو وحی ته ذکر ویلی کېږي، الذکر. نو الله وی انا نحن نزلنا الذکر، موږ دا ذکر را لېږلی. دې کې قرآن او حدیث دواړه دننه رالو. الله پیغمبر ته وی وانزل الله علیک الکتاب والحکمه، الله تا باندې کتاب را لېږلی دی او حکمت. حکمت حدیث ته وی کتاب قرآن دی. الله څنګه دې حفاظت کړی دی؟ حفاظت یې داسې کړی دی چې داسې علما داسې سړي پیدا کړي دي چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرې یادې کړي دي، بیا د دې وضاحتونه یې کړي دي، بیا دې کې کمزوري او صحیح او منګړت هغه یې جدا کړي دي. او دا د هغه وخت نه دا سلسله د اوسه پورې روانه او قیامت پورې به روانه. حاصل د خبرې دا دی چې حدیثونم الله حفاظت کوي او د څه چې د امت ته په دین کې ضرورت دی الله هغه ساتلی دی. آیا دا کیدی شي؟ ستاسو دا سوال کوم، دا کیدی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړي د دین په باره کې، نو خو موږ ته ضرورت شو کنه او هغه خبره دې ضایع شي؟ نشي ضایع کېدی کنه. ولې؟ که دا ضایع شي څه به وشي؟ دین به ګډوډ شي. لکه موږ به اوس داسې ووایو د مانځه مسله ده، الله خو قرآن کې صرف دومره ویلي چې مونځ وکړئ بس، طریقه یې ښودلې ده؟ نه ده ښودلې موږ ته کنه. او چې کله د سره هم داسې څوک بحث کوي کنه چې هغه د حدیثونو نه منکري، نو په دې کې ډایرکټ رانیسئ. وایي ته مونځ کوې؟ هغه به وایي چې او کوم. وایي کوم ځای کې قرآن کې د مانځه طریقه راغلې ده، دی به لازم څه ته واپس کېږي؟ حدیث ته. د مانځه دا وختونه داسې تفصیلي شته په قرآن کې نشته. د زکات مسلې تفصیلا قرآن کې نشته. د عمرې مسله قرآن کې تفصیلا نشته. ډېرې مسلې قرآن کې تفصیلا نه دي راغلي، مجمل راغلي، اشاره ورته شوې ده، بیا رسول صلی الله علیه وسلم یې وضاحت کړی دی. بغیر د دې وضاحت نه
دې څنګه په دین باندې عمل کوي. اوس ګوره مانځه دپاره الله وایي مونځ کوئ، رسول صلی الله علیه وسلم یوه خبره بیان کړې ده چې مونځ په دې طریقه کې داسې کیدی شي عقل یې مني چې الله وایي چې مونځ کوئ او د مانځه هغه طریقه دې ضایع شي، د هغې د الله حفاظت ونه کړي. کیدی شي؟ نشي کېدی. الله د دې خبرې حفاظت وکړي کومه چې قرآن کې کړې ده چې د مونځ قایم کوي، ورسره د دې خبرې هم حفاظت وکړو چې په څه طریقې قایم کوي، او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره او وحی، هغه حدیثونه خو دین دی. او دا جی مولیانو د ځان نه جوړ کړي دي، او دا جی ډېره سنه خبر د مولیانو د ځان نه جوړ کړي، سره پاسه 1400 کاله وشو علماو ته دا حدیثونه په سند سره داسې را رسېدلي دي، د امت په اتفاقي، امت اوري، امت په عمل کوي، امت په بیانوي. او دا یار وایي دا حدیثونه دا وایي ایرانیانو جوړ کړي دي، دا اوس خبره شوه. او د عوام په څه طریقه ګمراه کوي. او د دې سړي تابعدار یا جاهلانی یا بېدینی. ویې ګورئ ولټوئ، د دې سړي تابعدار به دوه قسمه، یا جاهل دی یا بېدینه، او د جاهل نه زیات پکې بېدینی. ځکه چې بېدینه خو دې ته خوشحاله دی که نه، مونځ نشته جي بېدینه خوشحاله دی، زکات نشته جي بېدینه خوشحاله دی. یعنی دې مسئلې پورې مسخره ګوره، مخکې ورځو کې یو په دې پورې مسخره کوله، وایي دا بعض مسلمانان وایي چې فلسطینیانو باندې سخته ده، دوی دپاره قنوت کوئ. یعنی قنوت هغه منځه کې چې دعا غواړي مسلمانانو دپاره او خیرې کافر ته، په دې پورې مسخرې او ټوکې کوي. لکه دا خو دین کې راغلي دي، رسول صلی الله علیه وسلم کافرانو ته خیرې نه دي کړي؟ کړي دي که نه قنوت؟ دې د رسول صلی الله علیه وسلم زیات غیرتي دی. بعض حالات په مسلمانانو باندې داسې راشي چې مسلمانانو باندې سخت راشي او مسلمانان کمزوري شي. وس کې یعنې یو سړی دی د هغه وس کې نور څه نشتي، وس کې دقه دي چې هغه د خپل وروڼو لپاره دعا وغواړي او د هغوی د دشمن دپاره خیرې وکړي. الله به دنه تپوس هم د دقې کوي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي. لکه اوس هسې مثال والا هلیکاپټر دی د یو کس سره، او تا ته زه وایم چې دې هلیکاپټر سره مقابله وکړه، ته کولی شي؟ او ځان سره دې د سبزۍ هغه چاړه راغستې راوتی روډ ته، څه به وکړي؟ څه به وشي اخره کې؟ کیدای شي تا ختم کړي. نو د اوس مطابق کار دی. اوس دی په دې قنوت پورې خاندي، مسخرې کوي. دغه شان دین ټول په دې حوض کوثر نشتی، د قیامت پورې تله نشتی، د قیامت پورې پوری سیرات نشتی، د پیغمبر سپارش نشتی، هېڅ هم نشتی. یو ورځ به داسې راشي چې نه دا قرآن شته او نه دا دین شته، والعیاذ بالله. دې سوال کې د ورور دا خبره کړې ده چې تاتاریانو چې کله به بغداد باندې حمله وکړو نو څه چلې کړی؟ ډېر کتابونه یې سېزلي وي یا دریاب ته ګزار کړي. جواب دا یاد کا، زمونږ رب د دې دین د حفاظت ذمهواري اخیستې ده که نه؟ داسې کیدی شي چې موږ ته په دین کې یو مسله ضروري او هغه دې ضایع شي او موږ ته راونه رسي. تاسو دا منئ؟ بیا الله هسې بیا به الله زمونږ نه قیامت پورې تپوس دسه کوي. خیال مې دی خبرې ته که نه؟ یعنې چې الله موږ نه تپوس وکړي چې تا د دین په پلاني مسله باندې عمل نه و کړی، موږ په جواب کې چې الله خو موږ ته را رسېدلې نه وه، موږ ته بیان شوې نه وه. داسې کیدی شي؟ نشي. د امت په افرادو یو مسله پټه پاتې کیدی شي د هغوی د کمزورتیا د لاسه، خو په ټول امت باندې نشي پټه پاتې کیدی. دې مسله کې فرق دی، ګوره یاد یې. نو دی وایي چې کتابونه تاتاریانو وسېزل یا یې اوبو ته ګزار کړو، د هغې نه مخکې
دا کتابونه چې کوم علماو لیکلي دا د هغوی په سینو کې پراته وو. دا په څه کې وو؟ د هغوی په سینو کې وو. دا د هغوی په سینو کې پراته وو. نو سینو کې چې پراته وو که دا کتاب ورک هم شي د هغوی په سینو کې دی، ښه د هغوی نه شاګردانو یې زده کړي دي او په دې طریقې سره رسېدلی. دا قرآن کریم د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ټول جمع شوی دی، ټول خو نه یې لیکلی شوی که د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې را جمع شو. څنګه را جمع شو؟ په سینو کې وو، په هډوکو، په پاڼو. دغه شان دا حدیثونه چې کوم دي دا د علماو په سینو کې پراته وو. نو که چېرته یو کتاب ځای شوی هم دی، لکه اوس که داسې وشي چې یعنې یو سړی راولګي صحیح بخاري چې دی والعیاذ بالله دریاب ته ګزار کړي، صحیح مسلم ورسره هم ګزار کړي، او په دې دنیا کې چې څومره صحیح بخاري نسخې دي ټولې ګزار کړي. په دې امت کې به داسې څوک نه دي، داسې علما به نه چې صحیح بخاري به ورته یاد دي. شتي پکې الحمدلله یو صحیح بخاري نه په زرګاو حدیثونه یاد دي، داسې خلک پکې شته. نو دا شبهه کمزورې ده، دا شبهه چې ده څه ده؟ دا کمزورې ده. دا خبره یاده کوي. اوس یو سړی تا ته دا ووایي، تا داسې هم راګیرولی شي، آیا هره خبر چې پیغمبر کړې ده هغه موږ ته را رسېدلې ده؟ آیا هره خبره دې دې به زور ورکړي؟ ورته وایه نه، هغه خبره چې د دین سره تعلق ساتي هغه موږ ته را رسېدلې ده. ځکه چې د رسول الله وسلم په خبرو کې هغه خبرې هم دي چې هغه د خپل ژوند سره تعلق ساتو. خیال هم دی که نه دی؟ نو چې کله ته داسې دعوه وکړي چې د پیغمبر هره خبره موږ ته را رسېدلې ده، نو بیا دې راګیروي. موږ ته خو هره خبره نه را رسېدلې، موږ ته کومه را رسېدلې ده؟ چې د دین سره تعلق ساتي. وایي او دا زموږ ایمان دی چې د دین سره چې کومه مسله تعلق ساتي هغه موږ ته را رسېدلې ده او الله یې حفاظت کړی دی. او دا هم لازم نه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا ټولې خبرې دي په یو ځای په یو کتاب کې، دا هم یاده کړي. دا په کتابونو کې تقسیم دي. او لازم هم نه ده چې یو عالم ته د رسول صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې یادي، نه، چاته ډېرې چاته لږې. خو دا خو یعنې موږ داسې نه شو ویلی چې یاره الله د حدیثونو حفاظت نه دی کړی، حفاظت یې کړی دی، امت ته خو را رسېدلي دي که نه. اوس که احمد ته لږې یادې دي او عمر ته ډېرې یادې دي، داسې اثر کوي؟ هېڅ اثر نه کوي، خو مسله را رسېدلې ده موږ ته. پوه شوی پې که نه؟ نو خلاصه دا شوه چې څنګه چې الله د قرآن حفاظت کړی دی دغه شان الله د حدیثونو هم حفاظت کړی دی. او الحمدلله حدیثونه د علماو په سینو کې پراته دي، بیانوي یې، یادوي یې، خلکو ته واضح کوي، امت پې عمل کوي. او د چا چې حدیثونو سره نه لګي هغوی ته موږ وایو قل موتو بغیظکم، مړه شئ چې را زړه موچ وي. حدیثونه دا خو وحی ده، وحی معنی د الله دین دی. د دین منکر هغه د الله د دین نه منکر دی، چې الله د دین نه منکر کېږي والعیاذ بالله کفر ته پرې رسي.